د اختر په شپه معتکف باید څه وکړي؟ ګورئ معتکف چې کله په اوله ورځ باندې راکړي د الله سره روغه کول، خپل کور یې پرېښوئ، کاروبار و مصروفیات یې ټول شاته پرېښول، رالی د الله سبحانه وتعالی په دې مبارک کور کې شومه ونیول او دا یې وایي چې الله در هغه ساعته پر د دې کور نه وځم چې ته مې راضي کړی نه. لیکن کله چې د اختر شپه سي وختي له بسترې ګول تړلې چې کله به مولوي صاحب اعلان وکړي او زه به کور ته وزغلم دا بستره به کښېږدم، دا نه دي پکار. زموږ علما لیکي كانوا يستحبون للمعتكف، علماء کرام لیکي چې د معتکف د پاره مستحب دادي ان يبيت ليلة الفطر في مسجده، په کوم مسجد کې چې د اعتکاف کوي په هغه مسجد کې باید د اختر شپه تېره کړي. ما اوس درته وویل چې دا شپه د څومره مبارکه شپه ده، د څومره قدردانه شپه ده، دا د انعام شپه ده. تا د لس ورځې د الله په کور کې ځان اچولی و د عبادت دپاره، د الله د راضي کېدو دپاره، د الله د خپلولو دپاره. په دغه شپه باندې هم که ټوله شپه نه سې تېرولی، ضرورت لري، حاجت لري، لازمي نه دي ټوله شپه تېره کړه، نیمه شپه خو د الله په عبادت باندې تېره کړه، نیمه شپه دا خو وکړه. په دغه شپه باندې هغه 8 رکعاته د تهجد لمونځ خو وکړه، بیا ولاړ الله ته دعا وکړه چې خدای زما دغه اعتکاف ته راسه قبول کړي، زما دغه اعتکاف ستا د راضي کېدو سبب وګرځه، زما دغه اعتکاف ای الله دا ستا د راضي کېدو او د جنت زما د پاره د جنت ته مستحق کېدو سبب یې وګرځه. الله پاک جل جلاله خپل کا، الله راضي کا، الله سبحانه وتعالی به راضي کېږي. بیا په دې باندې معتکفین ته پکار دا ده چې کله اعلان وسي فوراً باید دی نور هم عبادت ته ملا ودرې تر هغه ساعته پورې چې نیمه شپه یا د شپې درېیمې حصې پورې هر وخت چې د توان و خپل عبادت دې پوره کړي، د هغه وروسته دې بیا راووځي الله سبحانه وتعالی ته دې دعا وکړي چې خدای زما دا اعتکاف قبول کړه او بیا دې تکبیرونه وایي، وروسته دې بیا خپل حاجت ټول پوره کړي.